ځینې سیمهییزې سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې ته د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوځي اډو جوړول پیل کړي. روسي رسنۍ هم وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي امریکایان له پاکستانیانو سره په ګډه د ډیورنډ کرښې پورې غاړو سیمو کې د اډو په جوړولو بوخت دي. د پکتیا ولایت اړوند د ډیورنډ کرښې د دواړو خواو اوسیدونکي او ځینې سیمهییز چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د پوځي اډې جوړولو کار پیل کړی او هره ورځ امریکایي تیارې ورته زیات تګ راتګ کوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکینزي هم 4 ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان له ګاونډیو سره پر دې د امریکا خبرې روانې دي چې په دغو هیوادونو کې خپل یو شمېر سرتیري میشت کړي. تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب ویلي وو پاکستان کې هر څه روا دي خو د ډیورنډ فرضي کرښې دې لوري ته بیا هر څه حرام دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان او امریکا دواړه په افغانستان کې د روانې جګړې تر شا مستقیم لاس لري. هغه له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي افغانستان کې د پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو جګړه روانه ده او د دې اړتیا ده چې نړیوال ژر تر ژره دغه جګړه پای ته ورسوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په تیرو 20 کلونو کې وسلوال طالبان تجهیز او تمویل کړل چې ګواکې افغانستان کې بهرني ځواکونه میشت دي خو اوس د خپلو ګټو لپاره ورته پوځي اډې ورکوي. زمانی چې امریکایانو دلته راغلل بیا هم پنجاب همدا عملی وکړل، همداسې د مظلوم افغانانو د ناپوهۍ نه په سوء استفادې سره هله چې وران کړي وطن وران کړي چې کافر راغلی یهود راغلی. اوس زه وایم چې پنجابیه او د پنجاب ګوډاګیه فعلا همدغه یهودان په بلوچستان کې او پارچینار کې مراکز جوړ کړي دي او جوړولو په حال کې دي. زه وګورم چې ستا توره او ستا اسلامیت ستا غیرت څومره ده چې آیا ته ځې د دغې یهودانو په مقابل کې خپل خاوره کې جهاد کوي که نه کوي. یوازې جهاد دا زما مظلوم ملت سره یا زما مظلوم خاورې سره روا ده او ستا خاوره کې جهاد روانه ده. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور افغان حکومت باید دا موضوع جدي ونیسي. دوی وایي امریکایي ځواکونه له پخوا د پاکستان جیکباباد پوځي اډه کې میشت ول خو اوس په ښکاره ډول د افغانستان د سار لپاره د پاکستان په مشوره د ډیورنډ فرضي کرښې سره د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پوځي اډې جوړوي. اوس هغه مدرسې چې د افغان جهاد لپاره دی تنظیمولې دی پرسمولې او افغانستان ته خلک جهاد ته راغلي هغه پاکستاني جعلي فتوا نور خپل ارزښت له لاسه ورکوي او شاید د پاکستان په داخل کې د امریکایانو په دې میشتېدنه باندې جګړې لا اوج ته ورسېږي. په دې شرط چې افغان حکومت اوس له هغې حربې نه کار واخلي لکه یې چې پاکستاني سیاستوالو او د پاکستان پوځ او استخباراتو اخیستي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستان له لوري امریکا ته د احتمالي پوځي اډو ورکولو موضوع باندې بحثونه او تبصرې شوي او غندنه یې شوې.